د انسان هاضمه سیستم: خوله، غاښونه، ژبه، د لاړو غدوات، حلقوم، میری، معده، وړې کولمې، غټې کولمې، ځیګر، پانقرانس. د صفرا کڅوړه د انسانانو د هاضمې سیستم جوړوي چې هر یوه برخه یې په هضم کې خاصه ونډه لري. هغه په دې ډول: کله چې موږ خواړه وخورو، لومړی په خوله کې د امالیز انزایم په مرسته کوم چې د لاړو یا لعابي غدوات څخه افرازیږي او د نشایسته موادو په هضم کې مرسته کوي، او همدارنګه د غاښونو په مرسته ټوټه ټوټه کیږي او ژبه دغه خواړه یو اړخ بل اړخ ته اړوي او په هضم کې مرسته کوي. بیا دغه خواړه د حلقوم او میري له لارې د پریستالتیک حرکاتو په مرسته معدې ته ځي او هلته د هضم دوهمه مرحله شروع کیږي. د معدې ساختمان په دې ډول دی چې د مختلفو غذایي موادو د هضم لپاره ځانګړي حجرات لري چې بیا دغه حجرات په خپله برخه کې ځانګړي هضم کوونکي مایعات او افرازات لري چې د معدې د انزایمونو په نامه یادېږي. د بیلګې په ډول پروتیازس او پیپتیازس د پروتیني موادو په هضم کې، لیپاز د شحمي یا غوړو موادو په هضم کې، کاربوهایدرایزس د کاربوهایدراتي موادو په هضم کې او نیکولایز د نیکولیک اسید په هضم کې مرسته کوي. میوکاس د معدې داخلي برخې ته یو پوښ ورکوي ترڅو د معدې خپل اسید پرې بد اغیزه ونه لري. همدارنګه پیپسین د پروتیني موادو او د هغه میکروبونو په منځه وړلو کې چې زموږ معدې ته د غذا سره یو ځای داخليږي مرسته کوي. دغه غذایي مواد کله چې د معدې انزایمونو او مایعاتو سره میکس شي، بیا د معدې حرکاتو په مرسته په شیره یا جوس باندې بدلیږي او بیا د دغه ځایه د وړو کولمو لومړنۍ برخې ته چې ډیډونیم نومیږي داخليږي او بیا دلته هغه مواد چې هضم شوي نه دي د پانقرانس د افرازاتو لکه تریپسینوجن، لیپاس، امایلایز، زایموجن، تریپسین او شیموتریپسینوجن، کاربوکسی، پیپټایز، لیپاس، امایلایز او د وړو کولمو افرازاتو لکه تریپسین، ایریپسین، انتروپپتیداز، لاکتاز، مالتاز، شیموتریپسین، سکراز او بایل اسید کوم چې د ځیګر په واسطه تولید او بیا د صفرا په کڅوړه کې ذخیره او بیا له دې ځایه د صفرا قناعت له لارې وړو کولمو ته افرازیږي او د نورو انزایمونو په مرسته هضم کیږي چې بیا د دغه هضم شوي غذایي موادو څخه مهم مواد یعنی د انسان ضرورت وړ مواد د هغه ساختمان په مرسته کوم چې د انسان ګوتو ته ورته په وړو کولمو کې شتون لري او ویلای نومیږي پورټال هیپاټیک ورید ته جذب او بیا د هغې لارې ځیګر ته د تصفیه او پاککارۍ لپاره وړل کیږي. ځیګر د انسان په وجود کې د لابراتوار حیثیت لري چې مهم غذایي مواد جدا کوي او زهرجن مواد له منځه وړي. د بدن ضرورت وړ مواد د بدن بیلابیلو برخو ته لیږدول کیږي او هلته په مصرف رسیږي او هغه فضله مواد چې د وړو کولمو نه غټو کولمو ته د پریستالتیک حرکاتو په مرسته ځي او بیا دلته هغه غذایي مواد چې په وړو کولمو کې هضم شوي نه دي هضم او مهم مواد یې جذب او اضافي مواد یې د همدغه حرکاتو په مرسته د مقعد د لارې بهر ته لیږل کیږي.